چې خارجيان وزي نور جنگ د څه لپاره؟ دا هغه سوال دی چې د ټولو افغانانو سره ستا، خو تر اوسه لا دغه سوال جواب نه دی موندلی. نن هم په زابل ولایت کې د سولې ولسي حرکت لخوا په دغه نامه مطبوعاتي کنفرانس جوړ شوی و چې ګډونوالو یې روانه جګړه ناروا وبلل او د جنگ له دواړو غاړو یې د سولې ورورولۍ او وربند غوښتنه وکړه. دوی وویل چې نور افغانان له جګړو ستړي دي او غواړي چې د هیواد دغه روانه جګړه د خبرو له لارې حل سي. د کنفرانس ګډونوال وایي چې د جنگ دواړه طرفونه ځان د ولس د غوښتنو مدافع بولي، خو په اصل کې یو طرف هم د ولس غوښتنو ته کار نه دی کړی او هر یو د خپل قدرت د بقا د ساتلو لپاره د ولس د احساساتو څخه استفاده کړي. د سولې خبرې چې واقعا تر ډیره حده تللې دي او په هغوی باندې باور ولرو په خبرو باندې چې هغه په اخلاصمندانه شکل باندې خپلو خبرو ته دوام ورکړي دواړه اړخونه، چې بیا به افغانان بالخصوص ولس په دې باندې باور پاتې شي. موږ ولس داسې ځپلی دی چې حکومت او دولت هم د ولس په نامه باندې غږ کوي چې موږ ولسونه لرو او طالب هم د ولس په نامه غږ کوي چې ولسونه داسې وایي. او حال دا چې د ولس هیڅ چا نظر نه دی اخیستی، د ولس هیڅ چا تقاضا نه ده کړې چې ته وروره څه وایه، څه غواړې، ستا څه خواسته ده. له طالب ورونو څخه یا له مخالف ورونو څخه مداهله ده چې هغه نظریه خو نور تاسو ته در ختمېدونکې ده. نور تاسو په لومړي قدم کې باید وسولې ته حاضر. په زابل ولایت کې د جنگ د درېدو لپاره په داسې حال کې دغه کنفرانس ورکول کیږي چې بهرني ځواکونه د افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي.